اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعن اسامۃ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال لا إله إلا الله فطعنته فقتلته فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك تعوذا قال فهلا شققت عن قلبه حکمہ قال علیہ الصلاۃ والسلام وعن اسامۃ بن زید اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے قال دے وی چې بعثنا لګلیو مونږه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اناس د خلق طرف ته من جهینه د جهینه قبیله فاتیت علی رجل زرالم په یو سړي باندې منهم هم د جهینه قبیله د یو کس نه فذهبت نزل گیاشم اطعنه ما اغوه په نیزه باندې فقال نبی ویل ما لا اله الا الله دا لا اله الا الله کلمه ویله فطعنته نو اجتمعوه نو بس مړ مې فقتلته نو مړ مې کو فجئت الى النبي صلی الله علیه وسلم زرالم د نبی صلی الله علیه وسلم خواله فاخبرته هغه مې خبر کو چې داسې مې وکړه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی اقتلته مړ وقد شهد ان لا اله الا الله حال دار چې هغه دا کلمه ویلې و چې لا اله الا الله محمد رسول الله قلت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر انما فعل هغه دا کار کړو ذالک دا کار تعوذا د ځان بچ کولو لپاره قال نو هغه راته وی په هلا شققت عن قلبه نو زړه دې ولسلول او څه دنه لري پکې کتلی وعن اسامۃ بن زید اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنا بھیجا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی اناس من جہینہ جہینہ قبیلے کے کچھ لوگوں کے سرکوبی کے لیے فاتیت علی رجل میں ایک آدمی کے پاس آیا منہم ان میں سے فذهبت تو میں گیا اس کے پاس اطعنه میں نے اسے مارنا شروع کر دیا فقالت اس نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا فطعنته تو میں نے اسے مارا فقتلته پس قتل کیا اس کو فجئت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فاخبرته میں نے اسے اطلاع دی کہ فلان کو میں نے قتل کر دیا اسی حالت میں فقالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلته کیا تو نے اسے قتل کیا وقد شہد اور نے گواہی دی اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے قلت میں نے اسے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بے شک فعل یہ کام تو اس نے کیا ذالک یہ کام تعوذا وہ خود کو بچا رہا تھا مجھ سے قال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہلا شققت عن قلبی کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ رکھا تھا اندر جھانک کے تم نے پتہ لگایا تھا کہ یہ مسلمان نہیں تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کو مارنا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور خوب تحقیق کے بعد ہاتھ اٹھانا چاہیے وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے قال داوی ان رجلا یوسړیو تقاضا مطالبه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په خپل قرض غوښتو کې فاغلظ له نو سختی وکړه پیغمبر علیه السلام سره فهم نو اراده وکړه قصد وکړو اصحابه ملګری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقال نو پیغمبر علیه السلام وتوی دعوه پرې د ودالک فإن بشک لصاحب الحق د حقدار سړي مقالا د وینا حق شته واشتروا له واخلی دل بعیرا یوخ فاعطوه ورقی ولا ایاه دا قالوا نغی لا نجدو منگ نمونو الا افضل مگر بہترین من سنه دا غدس عمرنا قال نو پیغمبر علیہ السلام وتوی اشتروه واخلی ورل دغه فاعطوه ورقی ایاه دغه دتا فإن خیرکم زکه پتاسو کې خسره
احسنکم هغه سړی دی چې ډېر ښې قضان په ورکړه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د یو سړي معامله و قرض نو چې کله بیت المال له ته اوښ قرض کړو نو چې کله ټایم پوره شو سړی راغی د پیغمبر علیه السلام نه خپل قرض غوښتو چې مال خپل اوښ راکړه. نو پیغمبر علیه السلام سره سختی کوله نو ملګري هغه ته قار شو چې تا ته ګوره ته ولې د په مخ کې داسې کې. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل پرېږدی دا د په ما حق دی چې کوم سړي حق دی هغه په سختۍ نه نیوی کېږي. ها ورشئ د حق ادا کړي. حق یې دا دی چې د خپل اوښ والی هغې ویل شته خو د ده اوښ یا اس چې دی نو د 100 روپو دی او زموږ سره په دغه کې چې دی نه په وندر باندې هغه د 200 دی نو موږ 200 هغه په 100 کې څنګه ورکړو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې تاسو ورله هغه ښه واخلئ او ښه دله ورکوئ ځکه په تاسو کې ښه سړی هغه دی چې هغه د بل قرض د هغه د حالت نه په ښه حالت کې ورکوي. عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا بے شک ایک آدمی نے تقاضا مطالبہ کیا اپنے حق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاغلظ له تو ان نے سختی کی اس بارے میں فہم اصحابہ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ارادہ کیا کہ اس بندے کو سبق سکھائے. فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ چھوڑو اسے فإن لصاحب الحق کیونکہ حقدار کا مقالن کہنے کا حق تو ہے واشتروا له اور خریدو اس کے لیے بعیرن کوئی اونٹ فاعطوه تو اسے دے دو ایاہ وہ چیز. قالوا تو انہوں نے کہا لا نجد ہم نہیں پاتے الا افضل من سنہ اس کی عمر سے بہترین. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتروه وہی بہترین چیز اس کے لیے خریدو فاعطوه اور دے دو وہ چیز ایاہ اس کو. فإن خیرکم کیونکہ تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے احسنکم قضاء جو تم میں سے زیادہ اچھے طریقے سے کسی کے حق ادا کرے. وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اس سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ انہا بے شک کانت تھا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ میمونہ تھا اور میمونہ بھی. ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں اور میمونہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے بیٹی تھیں اذ اقبل ابن ام مکتوم کہ اس دوران وہ آندہ صحابی ابن ام مکتوم ہماری طرف آ رہا تھا. فدخل علیہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا یعنی اشارہ کیا کہ احتجبا منہ اسے پردہ کرو. فقلت تو میں نے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی الیس ہوا اعمیٰ کیا یہ آندھا نہیں ہے لا یبصرنا وہ ہمیں دیکھتا تو نہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوان انتما کیا تم بھی آندھی ہو وان الستما تبصرانہ کیا تم اسے نہیں دیکھ پاتی. اس طرح تو نہیں ہے کہ پردہ ایک سائڈ سے ہے مرد پردہ کرے یا عورت پردہ کرے بلکہ اپنی آنکھوں کا پردہ یہ ناک کا یہ کان کا پردہ یہ دل و دماغ کا پردہ یہ ہر ایک کا ہر ایک سے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پردہ ایک کرے بلکہ مرد خواتین کے مقابلے میں اپنی آنکھیں جھکائیں اور خواتین جو ہے وہ اپنی آنکھیں جھکائیں. اس طرح مرد عورتوں سے اپنے آپ کو چھپا ہوا رکھیں اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے اپنے آپ کو چھپا ہوا رکھیں. یہی پردہ ہے بنیادی طور. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ التقویٰ ہاہنا تقویٰ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ظاہری طور پر کچھ لباس اختیار کیا جائے لباس بھی پردے کا ہو اور اس طرح بول چال جو ہے وہ بھی پردے میں ہو. دیکھنا سننا زبان کی حلاوت اور سختی جو ہے وہ سارے اس میں آتے ہیں. عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے انہا دا بے شک کانت وا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتا و میمونہ رضی اللہ عنہ ہم وا اذ چے اقبلا روڑان دی شو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ فدخل علیہ نو هغه داخل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته فقال وتوی رسول الله صلی الله علیه وسلم احتجبا دواړه پرده وکې منه ردنه. فقلت نو دا ام سلمہ وی ما وتوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا الله پیغمبر الیس هو اعمى ولدړو نه رسم لا یبصرنا چې موږ نه فقال نو هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په عمیاوانی انتم ولتاسو دواړه لندې الستما تبصرانه آیات سودا نه. وعن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغد نبی صلی اللہ علیہ وسلم
روایت نقل کړي. قال غوي چې كانت امراتان دوه ښځې وې معهما چې د هغوی سره وو ابناهما دواړو څخه خپل خپل زامن. جاء الذئب یو شرمخ راغی فذهب بابن احداهما نو د یوې هغه زوی د ځان سره ویوړو. فقالت نو بلې وې صاحبتها هغه ملګرې د هغې انما ذهب بابنک ستا زوی وړی ستا زوی بابنک ستا زوی وړی. وقالت الاخرى بلې وې انما ذهب بابنک ستا زوی وړی. فتحاکمتا نو دواړو فیصله وکړه الی داود علیه السلام ته. فقضا نو داود علیه السلام فیصله وکړه به د دې للکبرا د غټې دپاره وړې ته ویل ته به دروغ وایې. فخرجتا نو دواړه لاړې علی سلیمان ابن داود د سلیمان ابن داود خواله. فاخبرتاه نو دواړو هغه ته خبره وکړه. فقال نو هغه ورته وویل ایتوني راوړئ ماله بالسکین چړکۍ اشقه شیرو مې بینکما ستاسو په منځ کې دوه ځای کومه نیم یې به د یوې شي نیم به د بلې شي. فقالت الصغرا وړې وویل لا تفعل داسې مه کوه یرحمک الله الله د باندې رحم وکړي ټول د دې شي هو ابن هدر دې زوی. فقضا نو سلیمان علیه السلام فیصله وکړه للصغرا دا وړې دپاره د کشرې دپاره. ولې ځکه چې مشرې وې که نیمه یو طرف دې زما لاړ چې زما دغه لاړو ده زوی لاړو د دې داندې لاړ شي او وړې وې چې د دې هغه خوښ هم لاړو زما د دوه ځای کومه چې مړ شي نو زه به دغه څه وکړم لهذا ژوندی دي کله کله خو به یې نه مانو. سلیمان علیه السلام ته پته ولګېده چې زوی په اصل کې د وړې دی. د دې نه دا پته ولګېده چې په قراینو باندې هم کله کله سړی خپله رایې چې ده نو هغې اظهار کولی شي او هغه د سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام نه وروسته فیصله په دغې انداز باندې وکړه د خپل تجربې په بنیاد. وعن ابي هريره د حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې عن نبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم نے روایت نقل کی. قال دی وی کانت امراتان دو عورتیں تھیں معهما ابناهما ان کے پاس اس کے دونوں کے بیٹے بھی تھے. جاء الذئب تو گرگ آیا بھیڑی آیا فذهب بابن احداهما تو ایک کے بیٹے کو وہ ساتھ لے گیا. فقالت صاحبتها وہ دوسری نے کہا انما ذهب بابنک کہ تمہارا بیٹا وہ لے گیا. وقالت الاخرى وہ دوسری نے کہا انما ذهب بابنک تمہارا بیٹا اس نے وہ ساتھ لے گیا. فتحاکمتا دونوں نے فیصلہ مانگا الی داود علیہ السلام سے. فقضا به داود علیہ السلام نے فیصلہ کیا للکبرا بڑی کے لیے اور اس لیے کہ بڑی کے بچے کی ممکن تھا. فخرجتا علی سلیمان تو وہ دونوں سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے بن داود جو داود علیہ السلام کا بیٹا تھا. فاخبرتاه دونوں نے ان کو وہ واقعہ سنایا. فقالا تو حضرت سلیمان نے فرمایا ایتونی بالسکین میرے لیے سامنے ایک سکین لاؤ ایک چھری لاؤ اشقہ میں اسے پھاڑ لیتا ہوں بینکما تم دونوں کے درمیان. فقالت الصغرا تو چھوٹی نے کہا لا تفعل ایسا نہ کر یرحمک اللہ اللہ تمہاری اوپر رحم کرے. ہوا ابنها یہ اس کا بیٹا ہو گیا. فقضا تو سلیمان نے فیصلہ دیا للصغرا چھوٹی کے لیے.